خمیني صاحب دی وایي د رسول الله تر صحابه و د ایران شیعه بهتر دي. استغفر الله. ته ورته کښېنه دوا ورته کوه. د دې لوی محدث ده. دا روایت ضرور واوريه. الخامس السلام علیکم ورحمۃ اللہ. مایک مکلو بیٹا مهرباني قریسي. أنه قد استفاض في الأخبار أن القرآن كما أنزل لم يؤلفه أمير المؤمنين عليه السلام، لم يؤلفه أمير المؤمنين بوصية من النبي صلى الله عليه وسلم، فبقي بعد موته 6 أشهر مشتغلا بجمعه، فلما جمعه كما أنزل أتى به إلى المتخلفين بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لهم هذا كتاب الله كما أنزل، فقال له عمر بن الخطاب لا حاجة بنا إليك ولا إلى قرآنك، عندنا قرآن كتبه عثمان، فقال لهم علي عليه السلام لم تروه بعد هذا اليوم ولا يراه أحد. تاسي وګوري وای قرآن هیڅ چا نه د لیکلی، یوازې علي رضی الله عنه ولیکل چې د نبي علیه الصلاة والسلام له وفات نه وروسته په ده باندې 6 میاشتې مصروفه و، بیا یې رایوځای کړل. نو بیا یې وایي 2 متخلفین ورته راوړل. متخلفین څوک ښي؟ ابوبکر او عمر ښي رضوان الله علیهما. نو کله چې وایي راوړل ورته ویې ویل چې دغه قرآن ده لکه څنګه چې الله را نازل کړی ده. نو وایي عمر رضی الله عنه ورته ویل چې د تا قرآن ته ضرورت نشته، نه تا ته ضرورت لرو او نه د تا قرآن ته ضرورت لرو، موږ سره قرآن د عثمان شته. فقال لهم علي عليه السلام لم تروه بعد هذا اليوم، لنن بعد بدا قرآن تاسي ونقولي ولا يراه أحدا، أو دا هيتشا دا قرآن ندلي دلي حتى يظهر ولدي المهدي، ترسو پوری سي مهدي ني راخکاره سوي. کله سي مهدي راخکاره قرآن کی سي مهدي راوړي او لمهدي سره ده زيادات كثيرة، دير زيادته، وهو خال من التحريف، أو هذا قرآن صفاد لتحريفنا. استغفر الله. استغفر الله. وهو خال من التحريف. دي كتاب أم دي صفحة السبسرازي، وهذا القرآن الموجود الآن في أيدي الناس هو خط عثمان. بيالان دي سيمدا بسرازي وهو الآن موجود عند مولانا المهدي عليه السلام. أغا أصلي قرآن سيدا أغا مولانا مهدي عليه السلام سروي موجود. استغفر الله. السلام عليكم. وعليكم السلام. دا كتاب تاسي وګوري تفسير الصافي. تفسير الصافي دا دي چا كتاب ده؟ فيلسوف الفقهاء وفقيه الفلاسفة فيز الكاشاني سيب ده دا دي لوی مولا لوی مفسر ده. دی په دې خپل کتاب کې دی خپله څه وایي؟ وایي اقول، وایي له دغه ټولو روایاتونه چې د اهل بیت علیهم السلام له طریق نه وایي راغلي دي، متوجه سي ان القرآن الذي بين اظهرنا ليس بتمامه كما انزل على محمد صلى الله عليه وسلم. دغه قرآن چې وایي نن د موږ په لاسونو کې د دا وایي ټول پوره قرآن نه ده کوم چې وایي په رسول الله را نازل سوی ده، بل منه ما هو خلاف ما انزل الله. ودي قرآن کی سوای دی وای خلاف دی الله دی نازل کړي دی قرآن دی. ومنه ما هو مغير، او پدې کې وای ډیر تغییر سوی دی، محرف تحریف سوی دی. وانه قد حذف عنه اشياء كثيره، لدينا وای ډیر شي ډیلیټ سوی دی. استغفر الله العظيم. بصراحه دې علماء دي. بیا په دې راتلونکي صفحه کې دلته د دوی محدثین علما ښیي، لکه کولیني سو، طبرسي سو، مجلسي سو، صدوق سو. واما اعتقاد مشايخنا، دي موږ د مشايخو اعتقاد في ذلك
فالظاهر من ثقة الإسلام محمد بن يعقوب الكليني داسې پسې راځه دغه نور ان ټول په دې کې څه شی ده؟ عقیده څه شی ده؟ أنه كان يعتقد التحريف والنقصان في القرآن. دي دوی وای دا دي دوی اول لوی محدث ده کلینی چې کافي کتاب ده دغه وایم وایم دا هغه عقیده و چې دا قرآن تحریف شوی ده او په دې کې نقصان. یو به درته ښیم یو به درته ښیم. دا دې ما عالم نه دی ویلی، دا د دوی فیض کاشاني صاحب ده، فیلسوف الفقهاء ده، لوی مفسر ده او د تفسیر نوم یې څه شی ده؟ تفسیر الصافي ده. په دې کتاب کې 49 صفحه او 52 صفحه کې اقول وای زه وایم چې دغه قرآن دا وایي پر قرآن نه ده. الله العظیم. خمیني صاحب دی وای د رسول الله تر صحابه و د ایران شیعه بهتر دي. استغفر الله. ته ورته کښېنه دوا ورته کوه. څه شی ورته کوه؟ دوا ورته. ښه بعد دې حوالې دا بعضې کتابونه بیخي دا حوالې نوي دي، دا به تر اوسه نه دي درته ښودلي، خو دا در سره نوټ کوئ، در سره لیکئ. ښه راځئ په خیر، راځئ بارکه